الله دې وکړي چې روغ جوړ تکړه سلامت به وای. رحیم رحیمي یم، یو ځل بیا حاضر یم وایس آف پښتون پیج نه. نن د روژې 10مه ورځ ده، چونکې موسم هم ښه نو مې غوښتل ما وایي چې ځه دغه غرونو سایر ته سړی لاړ شي. نو نن راغلی یم د غرونو سایر ته، تاسو به ګورئ لاندې. نو بره غره ته راختلی یم، وکي چې د غرونو ته چکر وال او دغه قدرتي کم نظارې دي دو ته راتلل او دغه نږدې نه لیدل، دې سره سړي ته ډېره زیاته فایده میلاویږي، ډېر زیات سکون ورته میلاویږي. نو بیا خو که موږ وګورو زموږ د پښتنو کمې سیمې دي او کم غرونه سیمې دي، پښتنو علاقې دي، که هغه لر دي او که هغه بر دي، نو هغو ته الله پاک ډېره ښایسته علاقه ورکړې ده. په غرونو باندې سمسوره علاقه ده، ډېر زبردسته خاوره ده. که موږ پښتنو چې څومره هم علاقې دي، لکه څنګه ما ذکر وکړو، که هغه لر دي او که هغه بر دي، یو داسې زرخیزه ځمکه دوی ته الله پاک ورکړې ده چې څه هم ورتل کې څه هم پکې وکړي هغه کېږي پکې. نو صرف یو ورکوټ شان موږ نه پوهېږم، موږ د بل چا په لاس باندې استعمالیږو یا موږ سره د خپلې خاورې داسې څه فکر نه وي، حالانکې خپله خاوره دغه د مور حیثیت لري. نو هر انسان ته دغه پکار ده چې دغه خپلې خاورې حفاظت وکړي، په خپله وکړي. صرف د ټوپک په ذریعه باندې نه چې صرف خپلې خاورې حفاظت د ټوپک په ذریعه باندې کېږي، نه تا ټوپک راغستی او ته بس په خپلې خاورې کې غلیم نه پرېږدي او دښمن به نه پرېږدي، نه، صرف په ټوپک باندې نه، د خپلې خاورې حفاظت مونږ سیاسي لیول باندې وکړو، د خپلې خاورې حفاظت مونږ تعلیم په لیول باندې وکړو. مونږ تعلیم دومره عام کو پښتنو کې، دومره چې مونږ کورونو کې مونږ سره کمې زنانه دي، کمې زموږ خویندې دي، کمې زموږ ښځې دي نو کورونو کې، چې کم از کم دغه هم ایجوکیټډ دي، دغه هم پوهي په تعلیم باندې، او همداسې کوم دی موږ د خپلې خاورې خدمت اکنامکس لیول باندې وکړو. که وګورو دغه غرونو په ګیر چاپېره موږ وګورو د پښتنو څومره هم سیمې دي، نو هغو کې قدرتي وسایل شته، ګیس پکې شته، کوله پکې میلاویږي، پټرول، ډیزل، کرومایډ، دا هر څه دلته موجود دي. خو بیا هم زمونږ خلک یا داسې اپورچونیټیز نه دي میلاو شوي چې دغه خپل وسایلو باندې په خپله قبضه وکړي. ګوره یو مهم پوینټ هغه دغه دی، که مونږ چې څومره زموږ وسایل دي، پښتنو چې څومره وسایل سوا دي، همدومره ګوره مسایل هم سوا دي. نو دې وجې نه د خپلو وسایلو دپاره په خپله اواز وټوکول، زموږ وسایلو دپاره زموږ پښتنو امن دپاره به امریکې کې څوک اواز نه وټو کوي، لندن کې څوک اواز نه وټو کوي. نو زمونږ خپل پښتانه به په خپل راپاڅو، که هغه لر دي که هغه بر دي، نو موږ به د خپلې خاورې د امن خبره په جار باندې کوو، د خپلو وسایلو خبره به په جار باندې کوو، چې کله زمونږ وسایل زمونږ خپل شي، زمونږ علاقې کې امن راشي، تعلیم راشي، ایجوکیشن راشي، بیا داسې ښایسته علاقې به ګوره دغه د دنیا یو قوم ته هم نه دي میلاو، پښتون قوم ته میلاو دي. نو بیا به دې کې چې کوم دی موږ خوشحاله یو، بیا به زمونږ ورونه، زمونږ پلران، زمونږ کور والا خلک، زمونږ کلیوال دا بیا عربو ته نه ځي، قطرو ته به نه ځي، سعودیاو ته به نه ځي مزدورو پسې په کالو ورکي، هلته پردو مزدورو وخوړل. که زمونږ دلته خپل هر څه قایم وي، زمونږ دلته هر څه وي، نو بیا زمونږ ورور، زمونږ پلار، زمونږ خوریه یا زمونږ نوره د کلي غړي بیا څه کوي چې عربو ته ځي کاروبار پسې. نو دا ورکوټ شان ویډیو تاسو سره ما شیر کړه، الله دې وکړي چې خوښه مو شوې وي او بور به هم نه وی شوې. نو تر بلې ویډیو پورې چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم، ښه وخت غواړم.